که چېرته تاسو زموږ نه څه قسمه پوښتنه کړې څه قسم سوال هم کړی که هغه د یوټیوب د لارې که د فیسبوک د لارې په کمنټ سیکشن کې نو بیا نن دا ویډیو خاص تاسو لپاره ده ځکه چې نن په دې ویډیو کې ما تقریبا 15 داسې کمنټس راجمع کړي چې په هغې کې خلکو زموږ نه ډېر اهم سوالونه کړي ډېرې ضروري پوښتنې کړي او زه به کوشش کوم چې نن په دې ویډیو کې دوی ته یو بهترین جواب ورکړم او بله دا خبره دوی چې کومې پوښتنې کړي کوم سوالونه کړي دا صرف د 15 کسانو مسله نه ده دغه مسله او دغه پوښتنې هر یو کس کول غواړي نو په دې وجه باندې دا ویډیو تاسو هم وګورئ او ډېر څه به زده کوئ بله دا خبره که چېرته تاسو هم زموږ نه څه قسمه پوښتنه کول غواړئ نو بیا د همدې ویډیو نه لاندې په کمنټ سیکشن کې په کوم ځای کې چې تاسو کمنټ لیکئ په هغه کې خپله پوښتنه پرېږدئ او زه به انشاءالله کوشش کوم چې په راتلونکي ویډیو کې بله چې داسې ویډیو جوړو نو په هغه کې به ستاسو نوم سره تاسو کومه پوښتنه کړې هغه به مو ورکې وایو او انشاءالله تاسو ته به هم جواب ملاویږي د ټول نه مخکې یو ملګري دا پوښتنه کړې ده زموږ نه چې په نالج او په ایجوکیشن کې څه فرق دی نو لاول خو زه ستا نه بخښنه غواړم ځکه چې ستا نوم ماته نه دی یاد خو تاسو بار دا پوښتنه کړې وه نو که چېرته تاسو نالج راوالئ پښتو ته ترجمه کوئ نو د دې معنی به تاسو ته راشي علم او که ایجوکیشن پښتو ته ترجمه کوئ نو د دې معنی به تاسو ته راشي تعلیم اوس په تعلیم او په ایجوکیشن کې څه فرق دی نو ایجوکیشن یعنی تعلیم هغه علم ته ویل کېږي چې د هغې نه بعد موږ ته یو سرټیفیکیټ میلاویږي یو ډیګري راته ملاویږي لکه په سکول کالج یونیورسټي اکیډمي کې چې موږ کوم علم حاصلو کوم زده کړې کوو دې ته ایجوکیشن ویل کېږي ایجوکیشن ورته ولې ویل کېږي ځکه چې د دې نه بعد موږ ته یو سرټیفیکیټ حاصلیږي یو ډیګري موږ ته راکول کېږي نو په دې وجه باندې ته ایجوکیشن وایي او نالج څه ته وایي نالج علم ته وایي تاسو اوس زده کړه کوئ د یوټیوب نه نو د دې نه بعد دا زده کړه چې تاسو کوئ تاسو ته هیڅ قسمه سرټیفیکیټ نه میلاویږي نو په دې وجه باندې دې ته ویل کېږي نالج تاسو په لاره باندې روان یې د یو کس نه مې یو ښه خبره واورېدله او ستاسو په علم کې ورسره اضافه وشوه نو دا هم نالج دی دا ایجوکیشن نه دی همدغه فرق دی په نالج او په ایجوکیشن کې په دویم نمبر باندې پوښتنه کړې ده حمزه خان خیر دوی خو پوښتنه نه ده کړې بلکې دوی غوښتنه کړې او دا غوښتنه کړې ده چې موږ په درخواست باندې یعنی په اپلیکیشن باندې چې په انګلیش کې به درخواست څنګه لیکي په دې باندې د یو ویډیو جوړ کړو انشاءالله زه به کوشش کوم چې په دې باندې هم ویډیو جوړ کړو او بیا غوښتنه کړې ده عید محمد وایي چې موږ ته دا ووایه چې فرست فارم سیکنډ فارم او تھرډ فارم دا څه ته وایي د ټینس کومه فارموله ده سټرکچر دا څه ته وایي نو که زه چېرته دا په دې ویډیو کې ایکسپلین کوم ویډیو به ډېره زیاته اوږده شي خو زه به کوشش کوم چې په دې باندې یو ځان له ویډیو جوړه کړم او بیا سایما اکبر دا غوښتنه کړې ده چې موږ د یو داسې ویډیو جوړه کړو چې په هغه کې داسې سمپل جملې وي چې هغه په کلاس کې موږ خپلو ملګرو سره استعمالوو او د هغې په ذریعې باندې موږ په انګلیش کې خبرې کوو نو دا غوښتنه ډېرو کسانو کړې وه انشاءالله زه به کوشش کوم چې په دې باندې یو مختصر شانتې ویډیو جوړه کړم سراج الحق وایي چې د 9 او د 10th انګلیش ته موږ سټارټ کړو یعنی په 9م کلاس او په 10م کلاس کې چې کوم د انګلیش بوک دی هغه د موږ راوالو د هغې ټرانسلیشن وغیره هغې موږ سټارټ کړو نو زه به کوشش کوم انشاءالله چې دا هم سټارټ کړم محمد یوسف څه وایي محمد یوسف وایي ډایرکټ او انډایرکټ نو ډایرکټ او انډایرکټ چې کوم دی دا یو ډېر زیات که چېرته موږ ویډیو جوړه کړو نو په دې باندې به ډېره زیاته غټه ویډیو راشي لکه څنګه چې موږ د ټینسز ویډیو اپلوډ کړه تقریبا 1 غنټه 40 منټه را دا ډېر زیات وخت علي خو ضروري هم دی انشاءالله زه کوشش کوم ما به باندې کار سټارټ کړی څنګه چې ماته لږ وخت میلاو شي نو په ډایرکټ او انډایرکټ باندې به هم زه یو ویډیو جوړه کړم کلیم الله وایي چې زموږ ویډیوګانې په ترتیب کې نه دي دا په ترتیب کې کوي نو ما تاسو ته مخکې ویلي وو چې ګوره په دې ویډیوګانو کې ترتیب نشته چې کومه ویډیو ستا خوښه وي هغه ګوره او کومه ویډیو ته ستا ضرورت وي هغه ګوره ترتیب چې دی دا صرف په ټینسز کې پکار دی لکه لاول به پریزنټ انډیفینټ ټینس بیا پریزنټ کنټینیو پرفیکټ او همداسې به ورپسې راځي په دې ویډیوګانو کې ترتیب نشته خو د هغې نه باوجود ما تاسو کله پلیلیست ته لاړ شئ نو په هغې کې وګورئ په هر یو پلیلیست کې به کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3 همدغه شان په ترتیب باندې تاسو کتلی شئ ګرانو کتونکو په دې ویډیو کې خو سره خاص پوښتنې نه وي د هغې وجه دا ده ځکه چې نن ما صرف دا غوښتل چې زه تاسو یو اشاره درکړم که چېرته تاسو زموږ نه څه قسمه پوښتنه کول غواړئ نو بیا د همدې ویډیو نه لاندې په کمنټ سیکشن کې په کوم ځای کې چې تاسو کمنټ لیکئ په هغې کې زموږ نه پوښتنه وکړئ ستاسو نوم به انشاءالله وصل کېږي او تاسو کوم پوښتنه کړئ د هغې جواب به تاسو ته میلاویږي او نور خلک به هم ترې زده کړه کوي